د شپږم کلاس جنرال ساینس چې دی نو هغه مشق ته راورسېد، خو د مشق نه مخکې کی پوینټس دي ورکړلي، اهم نکات د دې لپاره چې یاره په دې چپټر کې کمې خبرې اهمې وشوې، هغه اهم پوینټونه ته په دویم ځل ستاسو د ریویژن دپاره راغیستي دي چې یاره ستاسو یاد دهاني وشي. نو کی پوینټس وایي اهمو نکاتو ته. نو وایي چې there are 7 types of nutrients. د غذایت 7 قسمونه دي. پروټینز دي، کاربوهایډریټ، فیټس، انایډز، فایبر، ویټامینز، منرلز اینډ واټر. دا 7 قسمونه چې کوم دی دا د بیلنس ډایټ چې کوم دی د متوازن غذا اهم جزونه دي او دا دې ته نیوټرینټس وایي. نو دا خبره خو موږ په تفصیل سره هلته کړې هم ده. امید دی تاسو ته به زده وي، که نه هغه ویډیو تاسو کتلی شئ. ویرایټیز اف فوډ کنټین دیز نیوټرینټس. وایي زموږ سره مختلف خوراکونه دي چې دا غذاګانې پکې دي. ویرایټیز اف فوډس مختلف قسم خوراکونه چې کوم دی کنټین مشتمل دي دیز نیوټرینټس په دې اجزاو باندې. لکه یو قسم خوراک نه دی چې دا ټول پکې دي، خو ته مختلف خوراکونه کې نو هله دا ټول اجزا پکې دي. بیا وایي چې بیلنس ډایټ کنټین آل ټایپس اف نیوټرینټس. متوازن خوراک په څه ته وایي هغه تا ویلی دی. دا یې آسان ډیفینیشن شو چې بیلنس ډایټ کنټین آل ټایپس اف نیوټرینټس. متوازن غذا مشتملي په ټول قسم غذایت باندې. نو ټول قسم غذایت کم دی دغه 7 قسمونه دي. Any nutrient missing in a diet may lead to nutritional deficiency diseases. وایي که چېرته په یو غذایت کې کمی راشي په خوراک کې، د خوراک په یو غذا کې کمی راشي، یو پکې کمی، نو دا به سبب جوړ شي د نیوټریشنل ډیفیشنسي، د غذایت قلت، غذایي کمی به راشي انسان ته. نو غذایي کمی چې کله راشي نو نیوټریشنل ډیفیشنسي ډیزیزز ورته وایي چې د خوراک د وجې نه کمې بیماریانې کېږي، د خوراک د کمي د وجې نه چې خوراک کې ورته طاقت صحیح نه میلاویږي او کمې بیماریانې ترې کېږي، دغه ته نیوټریشنل ډیفیشنسي ډیزیز وایي، د خوراک د کمی بیماري. نو چې که په یو خوراک کې کمی راشي نو د هغه د وجې نه بیماري کېږي، لکه تاسو ویټامین ډي کم شي یا کیلشیم کم شي نو هډوکي کمزوري کېږي، دغه شانتې نورې هم کېدی شي، ویښته کمزوري کېږي چې پروټین صحیح نه خوړلی کېږي. A balanced diet make you fit and healthy. متوازن خوراک چې دی نو وایي دا تا جوړی فټ، تندرست and healthy او صحتمند روغ. The amount of nutrient in a diet depend on age. د خوراک د غذایت مقدار په څه باندې انحصار کوي؟ د amount of nutrients د خوراک د غذایت مقدار in a diet په یو خوراک کې depends انحصار کوي په دې خبره باندې on age چې ته څومره عمر والی. که ته زیات عمر والی، ته ځوانۍ عمر والی، تا ته څومره خوراک پکار دی، ته په وړوکي عمر کې تا ته څومره پکار دی. جینډر د جین سره هم تعلق دی. لکه ځینې داسې اوس کار دی چې لکه انسان سخت کارونه کوي او سړی دی که نه، نارینه ذات دی، ده ته څه قسم خوراک ضرورت دی، یا زنانه ذات دی هغې ته څه قسم خوراک ضرورت دی. انیکټیویټیز او کارونه، نو چې په خوراک کې کم غذایت دی دا انحصار په څه باندې کوي؟ په عمر باندې، په جینس باندې چې نری که زنانه یې. اکټیویټیز په کارونو باندې، ته څنګه کارونه کوې، آرام ژوند دی که نه، په اوس تا په آرام باندې ناست ټول عمر او هیڅ کار هم نه کوې، نو بیا فیټس والا خوراکونه کم کې. که ته ښه په نور باندې سور نور باندې کار کوې نو فیټس والا خوراکونه بیا کې هغه کې ویټامین ډي جوړېږي، نور رڼا به در باندې لګي. نو دغه شانتې وایي چې یاره د عمر سره هم تعلق شته او د جنس سره هم تعلق شته چې ته کم کارونه کوې، دغه سره هم د خوراک د غذایت د مقدار تعلق شته. هغه مقدار کې بیا زیات خوري چې خپلو کارونو ته به ګوري، خپل ایج ته به ګوري، جینډر ته به ګوري. ورپسې دوی ورکړی یونټ اسسمنټ. د دې یونټ د دې باب جایزه ده. ملټیپل چوایس کوېسچن MCQs. چوز د کریکټ آپشن، د صحیح یو انتخاب پکې وکړئ. همنا لایکس ټو ایټ جنک فوډ. همنا یو جینۍ ده دوی ورکړی دی، وایي چې هغه خوښوي چې جنک فوډ وخوري. جنک فوډ دې ته وایي چې مساله دار خوراکونه د غوړو نه چې په غوړو کې کم پخ شوي خوراکونه یې هغه. اینډ ریفیوزز او د دې خبرې نه انکار کوي، نه کوي ټو ایټ فروټس اینډ ویجیټیبلز. هغه د دې خبرې نه مخ اړوي، بس دا نه خوري فروټس، میوې او ویجیټیبلز دا نه خوري، بلکې جنک فوډس خوري. لکه فرایي څیزونه خوري، مساله دار خوراکونه خوري، اچارو والا خوراکونه کوي. شي ویل بیکم، نو هغه به شي چې لکه هغه فروټس او ویجیټیبل سبزیانې او میوې نه خوري او دغه نور خوراکونه کوي، مساله دار خوراکونه کوي، چټپټ ټیکانې چې ورته وایي هغه کوي. نو شي ویل بیکم، نو هغه به شي څنګه؟ 4 آپشنز ورکړلي. فیټ اینډ ایکټیو، دا به تندرست او سرګرمه چست وی. هیلتي اینډ سمارټ، دا به صحتمند دی او مزیدار ښکلي وی. لیزي اینډ فیټ، دا به کاهل شي لکه سسته به شي. اینډ فیټ او پیړه به شي، موټاپه به ورته سیوا شي. ډي نمبر ایفیشینټ اینډ انرجیټک، بس دا به طاقت والا پوره انرژي و پکې. نو په دې کې کوم یو آپشن ټیک دی چې سړی مساله دار خوراکونه اوس دا جنۍ کوي؟ نو په دې کې C نمبر آپشن ټیک دی، ما ورته ټیک مارک کړی دی. هغه دی لیزي اینډ فیټ، دا به کاهله ډېره زیاته سستوالی به یې د دې په وجود کې، او فیټ موټاپه به هم سیوا شي. او جنک فوډ دې ته م وایي، مساله دار خوراکونو ته یې م وایي چې کوم کې چیني زیات سیوا یې هغه ته هم وایي، لکه جوسونه وغیره بازاري چې کوم میلاویږي دغه، نو د دې وجود به غټېږي، طاقت به پکې نه وي. نو لیزي اینډ فیټ به شي. دویم نمبر دوی ورکړی دی ناصر دی که ناصر دی، وایي چې ډیولپ آسما ان چایلډهوډ. دې ته په ورکوټوالي کې سالنډی شوی دی، ساه یې زر بار راماتېږي. آسما سالنډي ته وایي.
His mother had a misconception د هغې مور ته دا غلط فهمي ده that dairy products and carrots increase asthma attacks. وایي د هغې مور ته دا غلط فهمي ده دا یو غلط سوچ دی چې یاره د شودو او شودو نه چې جوړ کم شی نه دي هغه او ګازارې د آستما د سالنډي د کم مرض چې دی نو دا ښه سیوه کوي د اټیکس د حملې. So these should not be included in his diet. نو دا د هغه په خوراک کې شاملول نه دي پکار د دی هلک په خوراک کې دا کم ته چې اسما شوي ده. مور داسې وایي after few years یو څو کاله چې تیر شو he was unable نو هغه د دې خبرې جوګه نه و to see چې ویني in the dim light په لږ رڼا کې and had repeated fractures او هغه ته بار بار چې دی نو بس څه ځګینې به هم ماتېدل که نه غورځېدل نو هډوکي به په اسانه باندې خرابېدل. it is due to نو دا د څه وجه وه لکه دته آسمه سالنډی ورته شوی مور یې ورله شوده و د شودو نه جوړ څیزونه نه ورکول ګازرې یې نه ورکولې. نو خبره دا ده چې یاره د شودو نه او د شوده چې دي د شودو نه جوړ څیزونو په وجود کې څه کار دی دا خو یو بیلنس ډایټ حصه ده خو د دې مور ته غلط سوچ ده دا سوچ غلط و مسکنسپشن و غلط فهمي و ورته. نو د دې وجې نه څه وشو اوس دته د ده دا وشو چې دی په کمه رڼا کې لیدل هم نشي کولی سترګو نظر یې کم دی بل د ده هډوکي کمزوري دي په مخه یې هډوکي ماتېږي کریک کېږي. نو دې نمبر 1 ورکړی ډیفیشنسي اف فایبر ځکه چې د په خوراک کې فایبرز د ریشو کمی و ډیفیشنسي اف ویټامین اینډ کیلشیم په وجود کې د ویټامین او د کیلشیم کمی و د ویټامین ای او د کیلشیم ډیفیشنسي اف کاربوهایډریټس د کاربوهایډریټس کمی ورته ډیفیشنسي اف پروټینز که د پروټینو کمی ورته. نو بي نمبر اپشن ټیک دی چې یاره د شوده ونه خوړل پور کوټوالي کې او د نور خوراکونه هم د ګازر وغیره ونه کړه چې د ویټامین ای او د کیلشیم ډیفیشنسي کمی پوره کړی وي نو په دې وجه باندې د سترګو نظر هم کم شو هډوکي هم کمزوري دي. نو ډیفیشنسي اف ویټامین ای اینډ کیلشیم بي نمبر اپشن پکې ټیک دی. 3 نمبر داسې دوی ورکړی دی وایي چې which of the nutrient is helpful for making new cells in the body. هغه کم یو نیوټرینټ دی هغه کم یو جز دی د خوراک چې هغه مدد ورکوي د وجود په خلیو جوړولو کې چې نوې خلیې جوړې کړي میکینګ نیو سیلز چې نوې خلیې په وجود کې جوړې کړي. نو هغه د وجود کم هغه د خوراک کم یو سره چې په وجود په نوې سیلز او نوې خلیې جوړوي. پروټین دی که کاربوهایډریټس دي که فیټس دي که فایبر ریشي دي. نو پروټین چې کم دی د کاردار چې بلډینګ بلاکس اپ د باډي دی دا د وجود جوړوي د غوښه جوړوي که نه نو دا نیو سیلز پکې جوړوي ټیشوز جوړوي پټې جوړوي مسل جوړوي. نو دا خبره چې دی نو په دې کې نمبر 1 ټیک دی پروټین. فیول اف د باډي از د خوراک ایندن څه شی دی چې د فیول مطلب دلته دا طاقت او انرژي د وجود دپاره د طاقت ذریعه څه شی دی د ټولو نه غټه ذریعه نو هغه ویټامنز دي که کاربوهایډریټ فایبر که فیټس دي. نو بي نمبر اپشن ټیک دی کاربوهایډریټس داسې خوراک دی چې دا د وجود دپاره طاقت دی او دا ډېر زر طاقت هم وجود ته ورکوي. نو بي نمبر اپشن پکې ټیک دی. 5 نمبر دا مونږ په چپټر کې ویلیم دي په نمبر ټول انرژي اسټور ان د فود ان د فارم اپ دا انرژي طاقت چې کم دی نو دا په خوراک کې راجمع شوی سټور شوی پکې په کم شکل کې ان د فارم اپ په شکل کې منرل د معدنیاتو په شکل کې کیلری د کیلری په شکل کې ډایټ د خوراک په شکل کې نیوټرینټس د خوراک د اجزا په شکل کې د غذایت په شکل کې مطلب دا دی چې دا خوراک مونږ کوو په دې کې د طاقت په کم شکل کې جمعي. نو دا خبره ډیره زیات اسانه ده. نیوټرینټس چې کم دي اجزا د خوراک کنه تا دا ویل دي چې یو خوراک یو د خوراک اجزای نو خوراک خدا غره چې دا مونږ کم کوو خو چې په دې کې دا کم طاقت دا قطعي نیوټرینټس وي نو په دې کې ډي نمبر اپشن ټیک دی. کیلری خو چې دا نو دا مطلب دا دی چې کیلری دا خو یو یونټ دی مونږ پکې د خوراک د طاقت ناپ کوو چې په خوراک کې څومره طاقت دی 15 ګرامه دی 10 ګرامه طاقت پکې دی 20 ګرامه پکې دی دغه ته کیلری وایي کنه دغه نه ده. نو ډي نمبر اپشن ټیک شو نیوټرینټس. 6 نمبر ورکړی دی میټ اینډ فیش آر ګوډ سورس اف غوښه او میوه چې دی نو دا یو ښه ذریعه د رسو د پروټین د کاربوهایډریټ د فیټس که د فایبر. نو د پروټین د ټولو نه ښه ذریعه چې دی نو غوښه ده او میوه دی. ویټامین سی ډیفیشنسي می لیډ ټو که چېرته په وجود کې د ویټامین سی ډیفیشنسي کمی راشي نو د څه سبب به جوړېږي ده بیری بیری سکاوري نایټ بلایندنس او انیمیا مختلف بیماریانې ورکړلي. نو سکاوري چې کومه ده د غاښونو د اورۍ چې کومې دي دا به وپړسېږي او دا به خوږېږي نو دغه ته ویټامین سی ډیفیشنسي ده. بیا هغه رسنه پوره کېږي هغه تاسو مختلف خوراکونه ویل دي بیا هلته په چپټر کې په تېره ویډیو کې شته نو هغه کې تاسو سټرس فوډ چې کوم دي تارو خوراکونه والا چې کوم فروټس وغیره اورنجز مالټې او دا شي دي دغه نه پوره کېږي که نه. 8 نمبر بیلنس ډایټ از ا ډایټ بیلنس ډایټ متوازن خوراک وایي یو خوراک دی. نو څه قسم خوراک دی؟ نمبر 1 اپشن ویت پروټین کاربوهایډریټ اینډ فیټس چې دا 3 واړه پکې ویت آل 7 نیوټرینټس چې 8 واړه نیوټرینټس پکې ویت آل 7 نیوټرینټ ان اپروپریټ پورشن چې 9 واړه اجزا پکې د خوراک خو په مناسب مقدار سره په ډېر او په کم سره نو ویت ایکوال اماونټ اف 7 نیوټرینټس چې 9 واړه اجزا پکې یو شانتي. نو دا سی نمبر اپشن پکې ټیک دی چې ویت آل 7 نیوټرینټس چې 9 قسمه د خوراک اجزا پکې ان اپروپریټ پورشن په یو مناسب مقدار سره
په مناسب حصې سره پکې لکه داسې نه چې کم او زیات وي یو شانتي خو چې یو خاص مناسب حصې دي دغه نو دغه ته به بیلنس ډایټ وایي. دا د بیلنس ډایټ بل ډیفینیشن چې بیلنس ډایټ څه شی دی. A balanced diet is a diet with all 7 nutrients in a appropriate portion. دا دغه ځای پورې دا 8 نمبر شو. اوس ورپسې 2 نمبر ورکړی دی which type of food is called body building food. وای هغه کم یو خوراک دی چې هغه ته د وجود جوړونکی خوراک وای. باډي بیلډینګ مطلب دا دی چې وجود پې جوړیږي وجود جوړوي که نه. هغه خوراک کم یو دی کاربوهایډریټس دي پروټین دي فیټس چربي ده منرلز که معدنیات نمکیات دي. نو پروټین چې کم دی نو دې ته بیلډینګ بلاک اپ باډي وای. دا چې دی نو بیلډینګ فوډ دی د وجود د جوړولو. نو دا په دې کې 2 نمبر اپشن ټیک دی. پروټین 10 نمبر یې ورکړی which of the following disease cause the bleeding of gums. په لاندینو کې هغه کومه یوه بیماري ده چې هغه سبب جوړیږي د اورونه د اینې د راوتلو. نو انیمیا ده انیمیا خو د سرې اینې کمي ته وایي. سکاوري ده ریکټس د هډوکو بیماري ده ریکټس. او سکاوري دغه ده چې د اورونه اینه راوځي اوری خوږېږي. ریکټس هغه بیماري ده چې هغه کې هډوکي کمزوري کېږي که نه. ورسره دغه بله بیماري یې ورکړله. نو په دې کې صحیح اپشن چې کوم دی نو دا دغه نمبر شو. دا بي نمبر سکاوري چې کومه ده چې د ورونه اینه ځي او د وری خوږېږي. نو دا کومه یو بیماري ده لاندې بلیډینګ اپ ګمز. بلیډینګ اپ ګمز دی ته وایي چې د ورونه اینه ځي. تاسو وایي چې دا ویټامین سي چې کومه ډیفیشنسي زموږ سره په وجود کې راشي نو د هغه نه دغه سکاوري بیماري کېږي. که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. ستاسو څه قسم تپوس وي تاسو په یو ځګي باندې نه یې پوهې په دې کې نو تاسو زما نه هغه تپوس هم کولی شئ. د دې نه بعد به انشاءالله په بله ویډیو کې شارټ کوېشچنز کوو.